که زه ستاسو څخه یوه پوښتنه وکړم چې په دې دوه عددونو کې کوم عدد لوی دی او کوم عدد کوچنی دی، یعنې دلته غواړو 22.9% او 0.45 تر دویم جذر لاندې له یو بل سره پرتله کړو. دلته به موږ د دوو لارو څخه کار واخلو. په لومړۍ لاره کې به موږ دلته خپل کتابچه او قلم وکاروو، او په دویمې لارې کې به یعنې په پای کې به د حساب ماشین څخه کار واخلو. د حساب ماشین په مرسته به وښیو چې په دې دوه عددونو کې کوم عدد لوی دی او کوم عدد کوچنی دی. نو راځئ 22.9% به د 0.45 تر دویم جذر لاندې سره پرتله کړو. دلته به یې پرتله کړو، وبلیکو چې 22.9%. زه دلته لومړی په خپل خوښه یو اختیاري عدد راوړم، لیکم یې چې وایم 10% لوی دی تر 22.9%، 10% یا هم 0.3. 10% 0.3 کیږي، 0.3 لوی دی تر 22.9%. اوس د 0.3 بیا د 0.45 تر دویم جذر لاندې سره پرتله کوم او د دوی دواړو نتیجه د 2.9% سره پرتله کوم. دلته موږ ځکه د 10% وټاکل یا 0.3 مو وټاکل، ځکه د 10% محاسبه تر 2.9% یو څه اسانه ده. نو راځئ لومړی به دلته 0.3 او 0.45 تر دویم جذر لاندې له یو بل سره پرتله کړو. په اسانه ډول به یې داسې سره پرتله کړو چې لومړی به دا دواړه عددونه مربع کړو یا په توان د 2 به یې کړو تر څو دا د جذر درجه له منځه ولاړه شي. 0.3 که مربع کړو 0.09 کیږي، او دا 0.45 تر دویم جذر لاندې که مربع کړو دا توان به یې د جذر درجې سره چې 2 د اختصار شي، یوازې به 0.45 پاتې شي. ګوري 0.45 لوی دی تر 0.09، 0.45 لوی دی تر 0.09. نو دلته هم وایو چې د 0.45 تر دویم جذر لاندې مربع لوی دی تر 0.3 مربع څخه. نو دلته به هم ولیکو چې 0.45 تر دویم جذر لاندې لوی دی تر 0.3 او 0.3 بیا لوی دی تر 2.9%. نو ویلی سو چې 0.45 تر دویم جذر لاندې هم لوی دی تر 2.9%. بله لاره موږ ویله چې موږ ویل د حساب ماشین څخه به کار واخلو. راځئ یو حساب ماشین به دلته راوړو. که د دې حساب ماشین څخه کار واخلو دا 2.9% چې 0.229 کیږي، که دا 0.229 مربع کړو 0.05 کیږي، او که دلته دا 0.45 تر دویم جذر لاندې مربع کړو 0.05 کیږي چې 0.05 لوی دی تر 0.05. یعنی بیا هم وایو چې 0.05 تر دویم جذر لاندې لوی دی تر 2.9%. یا هم که دلته موږ د 0.05 دویم جذر ونیسو، که د 0.05 دویم جذر یا مربع جذر ونیسو 0.8 کیږي، یعنی د 0.05 دویم جذر تقریبا 0.8 دی چې 0.8 کیږي، 8% تر 2.9% بیا هم لوی دی چې بیا هم وایو 0.05 تر دویم جذر لاندې لوی دی تر 2.9%. نو دلته مو د بېلابېلو لارو او طریقو په مرسته سره دا دوه عددونه مو له یو بل سره پرتله کړل. زه هیله لرم چې تاسو به په دې طریقو باندې پوه سوي یاست.